له خپلو کورونو په زرګونه کیلومتره لرې په البانیا کې میشت دغه افغانان امریکا ته د تللو په تمه د سخت انتظار سره په امریکا کې د یو نوي ژوند پیل ته سترګې په لار دي. ځینې دغه افغانان وایي چې د یو څه نورمال ژوند د تیرولو په خاطر د بوختیا موندلو هڅه کوي، خو د خپلو کورنیو د هغه غړو په اړه اندېښمن دي چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې ژوند کوي. د دې سره چې طالبانو دا ځل واک ته له رسېدو وړاندې د منځلارۍ ژمنې کړې وي، خو په ټول افغانستان کې پر واک له منګولو ټینګولو وروسته د خپلې تېرې واکمنۍ په څیر یې سخت قوانین عملي کړل. د طالبانو دې تګلارو ډېر افغانان د افغانستان پرېښودلو ته اړ کړل. په دې افغانانو کې یو یې هم 30 کلن تلویزیونی کمدین قاسم تابان دی. قبلا هم یادآوری کردیم یکی از بزرگترین و پربیننده‌ترین برنامه کمدی در افغانستان داشتیم به نام شبکه خنده که در بین افغان‌ها در داخل و خارج از افغانستان تاپ‌ترین برنامه بودند و متاسفانه وقتی که افغانستان نظام تغییر کرد ما پراکنده شدیم. کسایی که در برنامه قبلا با ما کار میکردن هر کدامشان به کشورهای مختلف مهاجر شدند و در این کشور چون مردم از ما توقع داره، مردم افغان‌ها به لبخند نیاز داره و ما با می شرایط سخت و ناگوار و آینده نامعلومی که هستیم خواستیم با دوستای عزیزم آریان جان و همچنان فیصل جان نازنین، دو دوست بسیار عزیزی که در رشته کمدی بسیار تجربه خوبی دارن، خواستیم او برنامه را دوباره احیا بکنیم. په البانیا کې میشته یوه بله افغانه خبریاله فرشته استوار چې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانۍ غړې ده، د امریکا د ویزې په تمه شپې او ورځې سبا کوي. 100% تمام دوستا، فامیل و کسانی را که در افغانستان و همکارایم بودن همگی را یاد کردیم. دلم برشان تنگ میشه. من یک تیم داشتم، تیم والیبال که تعداد زیادی از دخترها در اونجا حضور داشتن و ورزش میکردن، ولی متاسفانه بعد از اینکه طالبان آمد و من بیرون شدم از افغانستان، ولی متاسفانه اونا هنوز در افغانستان هستن و در شرایط سختی به سر میبرن. همیشه هنوز هم بر من مسیج میکنن و میگن کاش روز شب که ما یک مسیج رو دریافت بکنیم از سمت خودت و که بگویی که تمرینات ما پس شروع شده و میتونیم دوباره به تمرینات بر بگردیم، که بسیار یک حس بد را برام منتقل میکنه، ولی که وقتی میبینم هیچ کار بر از اونا کردن نمیتونم. د امریکایي ځواکونو د بې پروګرامه راوتلو پر مهال امریکا له افغانستان څخه د هغو افغانانو چې په افغانستان کې د امریکا د حکومت، امریکایي ځواکونو، امریکایي رسنیو او نادولتي ادارو سره کار کړی او د راویستلو پریکړه وکړه. د وخت په تیریدو د هغو خلکو چې په افغانستان کې ژوند په خطر کې او د ویزو پیچلې پروسه اوږده شوه. خو د امریکا دوه دیموکراتو سناتورانو په البانیا کې تیره مې میاشت کې افغانانو سره له غونډې وروسته ومنله چې د امریکا د ویزو بهیر اوږد وخت نیسي. دواړو سناتورانو په دې اړه د اسانتیاو د رامنځته کولو ژمنه وکړه. د افغانانو په تخلیه کې د مرستې کولو په اړه د البانیا پریکړه د دغه هیواد سره د امریکا د زیاتې قوي اړیکې بیلګه ده. د هغو افغانانو چې له موږ سره مرسته کړې وه له افغانستان څخه د راوستلو او د هغوی د ژوند د خوندي کولو لپاره هڅې د البانیا د مرستو پرته هیڅ ممکنې نه وې. په لومړي سر کې د ناټو غړي البانیا مخکې له دې چې افغانان امریکا ته لاړ شي دوی ته په دغه هیواد کې د یو کال میشت کېدو هوکړه کړې وه. وروسته دغه هیواد د افغانانو د ویزو د پروسې د اوږدېدو په حالت کې د اوږد وخت لپاره د افغانانو میشت کېدو ته زړه ښه کړ. خو تازه د البانیا یو لوړپوړي چارواکي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې که افغانان په البانیا کې کار ومومي هیواد یې دایمي میشت کولو ته چمتو دی. احمد الله چیول، اشنا تلویزیون، واشنگټن.